یو شی راشئ چې اعتراف وکړو موږ تاسو مسلمانان یو. خیر که دا نظامونه دا ګړنګن نظامونه ځي یوه ورځ به هر څه پای ته ورسېږي. موږ تاسو به هغو خدای ته ودرېږو چې د هغو محکمه دومه مرتبه نه لري او الله تبارک وتعالی به په خپله قاضي وي. زما د په خدای قسم په جمهوریت کې موږ په دې رعیت داسې رشخند ووایه چې په تاریخ کې به مثاله وه. اوس دغه 14 میاشتې والله بالله تالله د خدای په نامه مې د قسم دی چې زه د تعلیم او تربیې د وزیر خبرې اورم ژړا رسېږم خدایه دا څه حال شو. د کفار والله په بین المللي میډیا موږ ته پیغور کوي مخامخ ځکه دا کوم کسان چې په اسلام باندې حساب شوي دي دوی ته د دو ډلې په سترګه کتل کېږي. تاسې ورشئ د یو کلي د سپینګیري نه پوښتنه وکړئ چې خپله 14 کلنه لور مکتب ته لیږي. د همغې ځای سپینګیري ورته ووتل وي زه مې لور مکتب ته لیږم. موږ مکتب ته که لور لیږو نو د غربیانو په لیکر کې نه لیږو قربان دې شم په شرعي حجاب کې لیږو. غواړو خپل دین او خپل انسانیت او خپل اسلام باندې وپوهېږي. د دو دپاره زه نه لیږم چې بېدینۍ ته ولاړه شي. زه د دو دپاره لیږم چې اول خپل ځان وپېژني بیا خپل خدای وپېژني او بالاخره چې کله زما زنه تړل کېږي دا د ما دپاره ولد صالح یدعو له وي داسې زوی وي داسې لور وي چې د ما د مرګه وروسته ما ته دعا وکړي چې دا خپل علم ونه لري دا د اسلام په ارکانو ونه پوهېږي دا خپل انسانیت ونه پېژني. تاسې خدای دا عظیم خدای به دا څه رقم پېژني. بیا سبا ته چې د دو زوی کېږي هغه چې ورته وي مورې د قرآن خو ورته ووایه د الف ب نو دا به ښه په وردګي باندې الف ب ورته ویایي هغه بس هغه هغو ته ورته نه وي چې کوم د خدای د طرف نه نازل دی. قسم مې د په خدای وي دا د یوه مشهور عالم قول دی څوک چې یوه ښځه روزي امت روزي څوک چې یو سړی روزي یو فرد روزي. دا ډېره خطرناکه مسئله ده. د ما د په الله قسم وي د ملت د تباهۍ دپاره دا سیستم په مخکې به ولکېږي چې دا ملت نور بې علمه شي. دا ملت نور داسې مور ونه لري چې هغه خپل اولاد ته ګوري د اولاد په ژبه وپوهېږي د اولاد د اندامونو په ژبه وپوهېږي د اولاد په معنویاتو وپوهېږي د داسې مور نه یې محروموي. تاسې د مهمو امامانو مور وګورئ دینداره ده د خدای په دین پوهېده او د الله تبارک وتعالی حقیقي تقوا یې په زړه کې ده چې داسې امامان یې وروړي چې اسلامي نړۍ یې رهبري کړه بشري نړۍ ته یې مثالونه پرېښول. کوم ځوانان چې په دو دین قرباني شوي دي د هغوی سترګې او د هغوی ارمانونه د ما د یاده نه وځي. هغوی د دو ارمان دپاره خپله وینه نه ورکړي چې صرف یو بیرغ دې ورپېږي او بېرته دې مسله موږ کسانو ته په لاس کې ورکړی شي. زه دا ویم که چیرې موږ تاسې د تاریخ اسلامي تاریخ ته وګورئ موږ تاسو چې چیرته ګټه کړې ده بیا تاوان په څه وخت کې کوو موږ په ډیپلوماسۍ کې ناکامېږو. علت دا دی موږ دومره زیات په دغې بري باندې خوشحاله شو دومره زیات شعارونه ورکړو چې